دوستانو سلامونه. د محمد او ملګري کتاب له لومړي ټوک څخه نن یې درته 5مه برخه خپریږي. 5مه برخه د فارسي او رومي عربانو ترمنځ نه پرې کېدونکې جګړه روانه وه. که څه هم د هیره ملک عمر بن هند مړ شوی و او د غساسنه ملک حارث بن جبله هم له خپلو نیکونو سره یو ځای شوی و. د عمر بن هند ورور قابوس د هیرې له واکمنۍ سره سم د شام په وړاندې د جګړې په فکر کې شو او اراده یې وکړه چې د غساسنې ملک نظر بن الحارث بندي کړي. قابوس وروسته له هغې د غساسنه ملک شو چې د ژوند له ډیرو تجربو نه راووت، خو دا فکر یې نه درلود چې د شامي عربانو سره سوله وکړي او په دې سره عربان یو ستر ځواک کړي څو د فارس له بریدونو او د روم له ظلم نه خلاص شي، بلکې د عربانو ترمنځ یې د کینې اور بل کړ. لښکر یې راټول کړ او د شامي عربانو سره د جګړې په نیت روان شو. لارې ګودرې ورته تر هر چا ښې معلومه وې، ځکه چې د خپل ورور د غچ اخیستلو په موخه یې په غساسنه حملې کړې وې. سپینګیري قابوس په شام یرغل وکړ، سړي یې ووژل، ښځې او هلکان یې لاس تړلي راوستل چې د هیرا، فارس، یثرب او مکې په بازارونو کې د مریانو په دود وپلوري. ډیر غنیمتونه یې ونیول او بیرته ډکې منګولې راوګرځېد. د فارسي امپراتور نوشیروان د خوښۍ خوب یې لید. منظر بن الحارث ساه واخیسته، خپلې لښکرې یې راټولې کړې او په خپل دښمن پسې راووت. دواړه خواوې سره مخ شوې. شامي عربان د هیرا له عربانو سره په جګړه کېوتل. ډیره سخته جګړه وشوه. د کسرا او قیصر د خوشحالولو لپاره د عربانو ډیرې وینې تویې شوې. د قابوس پښې وښویېدې او ډیره شرموونکې ماتې یې وخوړه. د خپلو ملګرو سره د فرات په لور وتښتېد او د لخمین مشران بندیان شول. شامي لښکر د هیرا په لښکر پسې شو. منظر تمه لرله چې خپل سیال به په دغه جګړه کې له منځه یوسي، خو قابوس په تېښته بریالی شو او ډیر مالونه یې لاس ته ورغلل. کله چې منظر پوه شو چې قابوس یې له ګوتو ووت، نو ښه یې وګڼله چې بیرته راستون شي او په دغه بریا یې رومي قیصر یوستانیوس خوشحاله شي. قابوس د کسرا لپاره جګړې کولې او منظر د قیصر لپاره جګړه کوله او په منځ کې یې د عربانو وینې بهېدلې. نوشیروان، کسرا او یوستانیوس دواړه له دغه جګړو خوشحاله وو. عربان یې ذلیلول او دې ته یې هم ځیر و چې هسې له دې خلکو نه ورته بلا جوړه نشي او د روم او فارس په زړونو حملې ونه کړي. قابوس په خپله ماڼۍ خورنق کې کېناست او په فکر کې شو. د له منظر نه شرموونکې ماتې خوړلې چې هیڅ یې نشي هېرولی. تر هغې به آرام ونه مومي څو یې بیرته غچ نه وي اخیستی او خپله دبدبه او شوکت یې بیرته لاس ته نه وي راوړی. فکر یې د فارس د پلازمینې مدین په لور وګرځېد. دا د هیره د ملکانو قبله وه، لکه څنګه چې قسطنطنیه د شام د ملکانو قبله وه. که چېرته عدي بن زید العبادي په هیره کې وای، نو له ده سره به مدین ته تللی و او د کسرا د ماڼۍ دروازې به یې ورته پر مخ خلاصې کړې وای. کسرا نوشیروان عدي له خپلې ماڼۍ څخه نشو ستنولی، خو عدي په بحرین کې د جفیر په سیمه کې دی. د هغه ځای له اوبو او هوا نه خوندونه اخلي. د نومان د لور یعنی هند سره د عدي مینې او واده کیسه وریاده شوه. هند په خپل عصر کې تر ټولو ښکلې جنۍ وه، لوړه ونه او ډک جسم یې درلود. دغه مهال 11 کلنه وه. عدي په ناپامۍ کې ولیدله، ور روان شو. سهیلیو یې چې عدي ولید چې ور روان دی، خو هند ته یې څه ونه ویل. پرېږده چې عدي وویني. هند عدي ولید چې په خواږه نظر ورګوري، نو ډیره سخته پرې تمامه شوه. خپلو وینځو او سهیلیو ته یې رد بد وویل او ځینې یې لا ووهلې. هند د عدي زړه ته لاره وکړه. یو کال یې په دې راز څوک پوه نه کړل. یوه وینځه راغله او هند ته یې د توما د عبادت خانې صفت شروع کړ چې هلته ډیر سپیڅلي راهبان دي. د هیرې له هرې خوا نه ورته پیغلې راځي، ډیره ښکلې جوړه شوې ده. بیا یې ورته وویل د مور نه دې اجازه واخله چې سیل ته یې لاړې شو. له مور نه یې اجازه واخیسته. وینځې عدي ته ځان ورساوه او هغه یې خبر کړ. عدي خپله هغه قیمتي چپن واغوستله چې فرخان شاه مرد ورغوستې وه. عدي ښکلې څېره، دنګه ونه او خوږې غټې سترګې لرلې. همیشه به مسکی و. له ځان سره یې د هیرا ځوانان روان کړل او عبادت خانې ته ننوت. کله چې وینځې ولیده، هند ته یې وویل هغه زلمي ته وګوره، په خدای څومره ښکلی دی. دا څوک دی؟ د زید زوی عدي دی
آیا که زه ورنږدې شم وبه مې پیژني؟ کله دې پیژني؟ هغه خو ته بیخي لیدلې نه یې، نو څنګه به دې وپیژني؟ جینۍ ورنږدې شوه. هغه له زلمیانو سره ټوکې کولې. په ټولو باندې یې ښکلا، فصاحت او لباس باندې و. کله چې یې له نږدې ولید حیرانه شوه او سترګې یې پکې خاښې کړې. وینځ یې د زړه خبرې په سترګو کې ولوستلې. نو ورته ویې ویل ورسره وغږېږه. خبرې یې ورسره وکړې او بیرته لاړه. خو په زړه کې یې ځای ورکړ. عادي هم وګرځېد او د هغې له مینې او دیدن نه یې د سترګو کنډولي ډک کړي وو. کله چې سهار شو وینځه عادي ته ورغله. عادي ورسره ډیر خوږ شو او له دې مخکې یې ورسره خبرې هم نه کولې. ورته یې وویل څنګه راغلې یې؟ ژمنه یې ورسره وکړه چې هند ته به کوهی کني. بیا هند ته راغله. ورته ویې ویل عادي دې نه یادېږي؟ څنګه یې وګورم؟ زه به یې د ماڼۍ شاته راوغواړم او ته به یې وګورې. وکړه که نه؟ د لیدو ځای یې وټاکه. عادي ورغی. هند ورته کتل او نږدې وه چې مړه شي. نو ویې ویل که یې دننه رانهولې مړه کېږم. وینځه په منډه نومان پسې ورغله. هغه یې له کیسې خبر کړ او دا یې ورته وویل چې هند په عادي مینه ده او که چیرته یې واده نه کړې نو مړه به شي. هغه ورته وویل تباه شي. هغه ته زه څنګه دا خبره یاده کړم؟ هغه هم پرې مین دی او زه به په دې اړه یوه چاره جوړه کړم. عادي ته ورغله. هغه یې په موضوع خبر کړ او ویې ویل مېلمستیا ورته وکړه. کله چې نشه شو بیا ترې لور وغواړه. هغه یې نه منع کوي. ویرېږم چې په غوسه به شي او دا به د دواړو ترمنځ د دښمنۍ اور بل کړي. زه درته وایم دا خبرې وروسته له هغې کوم چې هغه سره غږېدلی یم. عادي خواړه تیار کړل او میله یې ونیوله. بیا یې نومان له خپلو ملګرو سره راوغوښت. کله چې یې شراب وڅښل او نشه شو نومان ترې لور وغوښتله. هغه هم مثبت ځواب ورکړ او له 3 کاله وروسته یې خپلې سینې ته راجوخته کړه.